الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدر منو أو عزت مندورنو زکاة په اسلام کې یو لوی مقام او منزلت لري چې الله رب العالمین منگتا د هغې مقام او منزلت ذکر کړی او همدغه رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې زکات د اسلام په رکنونو کې یو اساسي رکن دی. قرآن او سنت کې په هغې حکم کړی شوی دی د زکات د ادا کولو ترغیب یې ورکړی. څوک چې زکات نه ادا کوي هغې ته تهدید او زجر ورکړی. همدغه رنګې د زکات د ادا کولو فایدې او حکمتونه ذکر کړي او د نه ادا کولو نقصانات ذکر کړي. قرآن کریم کې د زکات مقام او منزلت په ډېرو وجوهو سره ذکر دی. اول قرآن کریم کې الله په زکات باندې حکم کړی. د زکات بهترین مقام او اهمیت او منزله دا ده چې الله رب العالمین د زکات په ادا کولو باندې حکم کړی دی او د الله حکم دا چې د ټولو کائناتو خالق او مالک او رازق دی چې یو کار باندې هغه حکم کوي نو هغه ډیر مهم امر وي. دویم قرآن کریم کې دا حکم یوازې یو کرته شوی نه دی بلکې ډیر په کثرت سره ذکر دی. د قرآن کریم مطالعه چې سړی کوي او قرآن چې ګوري نو همدا نتیجه لاسته راځي چې قرآن کریم د زکات حکم په 13 آیاتونو کې ذکر کړی لکه دا خبره چې علماء کرامو ذکر کړې ده. دریم د زکات ذکر د مونږ سره یو ځای شوی دی او دا هم د زکات یو مقام او منزلت دی چې الله رب العالمین 20 کرت زکات د مونږ سره یو ځای ذکر کړی دی. حال دا دی چې مونږ د اسلام د آبادۍ ستن ده هغه په هر مکلف باندې فرض عین دی. د مونږ پرېښودونکي انسان ته کافر ویلی شوی. قیامت کې اول حساب د مونږ کېږي. د مونږ اصلاح د ټول عملونو اصلاح او د مونږ فساد د ټولو عملونو فساد دی. د داسې یو عبادت سره چې کوم عبادت یو ځای ذکر شي یقینا دا به ډېر مهم وي. څلورم اهمیت دا دی چې زکات په مکي صورتونو کې هم ذکر دی. حال دا دی چې په مکی صورتونو کې ډېر مهم موضوعات ذکر کېدل لکه توحید، رسالت، قیامت، منځ او په دغه سلسله کې په قرآن کریم په 8 مکی صورتونو کې د زکات تذکره ده او دا یقینا د زکات لوی اهمیت دی چې په مکی دور کې چې خاص او مهم مسایل ذکر دی پای کې د زکات ذکر هم دی. د زکات پنځم اهمیت دا دی چې قرآن کله د مؤمنانو متقیانو محسنانو صفات ذکر کوي نو یو مهمترین صفت د زکات ذکر کیږي چې دا د مؤمن صفت دی. لکه د مثال په طور سورة المؤمنون کې الله فرمایي قد افلح المؤمنون او پاغي کې به ذکر کوي والذین هم للزکات فاعلون. د زکات ذکر کړي. سورة المعارج کې الله فرمایي الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. دس سورة البقره کې الله ذکر کوي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. د زکات شپږم اهمیت چې قرآن کریم ذکر کړی دی هغه دا دی
چې د زکات نه ادا کول قرآن د مشرکانو صفت ذکر کړی دی. قرآن کریم چې د زکات نه ادا کول د شرک او کفر علامه ګرځول شوې ده. قرآن کریم سورة فصلت کې الله فرمایي وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون. هلاکت د مشرکانو لره هغه کسان چې زکات نه ادا کوي او په آخرت باندې کفر کوي. د زکات اوم اهمیت قرآن په دې طریقه ذکر کړی دی چې دا هغه قوي او مضبوط حکم دی چې الله رب العالمین په دې باندې یوازې دې امت ته حکم نه دی کړی بلکې مخکنی ټولو امتونو ته په زکات باندې حکم کړی شوی دی. اسماعیل علیه السلام ته د زکات حکم الله فرمایي واذکر فی الکتاب اسماعیل انه كان الصادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. بني إسرائيل تد زكاة حكم دي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. دغرنگ الله قرآن کې ذکر کوي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. نو پاغي کې ذکر کوي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دا الله رب العالمین بني اسرائیل تم حکم کړو. الله د دې په باره کې ذکر کوي مخکنو انبیاء او په باره کې وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. دسې د مسلمانانو حکمرانانو ذمواري دا ده چې کله اسلامي حکومت لاسته راوړي نو هغوی به د زکات حکم او د زکات نظام نافذوي. الله فرمایي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. دا هغه کسان دي چې زه هغوی له قدرت ورکم په ځمکه کې هغه د مونځ پابندي کوي زکات ورکوي په نیکو حکم کوي او خلک د نارواو نه منع کوي. د زکات یو اهمیت دا دی چې دا د قتال فی سبیل الله د پاره غایه ګرځول شوې ده چې جهاد به تر هغه وخته پورې جاری وي چې زکات خلک ادا کړي. قرآن کې الله فرمایي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبیلهم. زکات د اسلامی اخوت د پاره معیار ګرځولې شوی دی. الله فرمایي چې څوک زکات ادا کوي دا د مسلمانانو ورور دی او چې څوک زکات نه ادا کوي دی د مسلمانانو سره اسلامی اخوت نشته. فرمایي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. که توبه ویستله مونځ قایم کو زکات ورکړه ستاسو دیني ورونه دي معلومیږي چې دا یې نه کړي بې دیني ورونه نه دي.